په پاکستان هېواد کې خپلو ټولو افغان کډوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. اکثرو افغان کډوالو ورونو سره دا سوال دی، کوم هغه کسان چې په 2021 کال کې خپل د 2015 کارډونه بدلول او دغه کم نوي سمارټ کارډونه چې ورکول، په دې کې د اکثرو افغان کډوالو په لاس کې ټوکنان دي، خو چې کله دوی PCM سنټرو ته ورسي وایي ستاسې کارډونه ریجکټ یا بلاک دي. نو په هغه ټیم کې چې کله د کارډو پروسه پای ته ورسېدله، 85,000 افغان کډوالو کارډونه ښودل کېدل چې دا بلاک دي. د دې بلاک وجه څه شي ده؟ وجه دا ده چې کوم افغان کډوالو مخکې پر پاکستاني شناخته کارت باندې ګوتې لګولي، یا یې فرضاً چکین کړی وي، وطن ته تللي وي، یا یې پر ECC کارت باندې ګوتې لګولي وي، د دغه وجې څخه د اکثرو افغان کډوالو کارډونه چې دي هغه بلاک شول. خو یوه بله غټه غلطي بیا دا وه چې زموږ د افغان کډوالو خپل په کورنۍ کې چې کله په دا 2021 کال کې کارډونه بدلېدل، د بغیر د پوښتنې څخه یا خپل په فامیل کې تغییر راوستی، خپل په کورنۍ کې که په پلار پسې و ځان یې جلا کوئ یا بل څوک په ځان پسې لیکئ، د هغه وجې څخه د دغه افغان کډوالو کارډونه بلاک شوله. دا چې بیا وروسته څومره کارډونه بلاک شوي دي هغه اندازه لا تر اوسه پورې نه ده معلومه. خو دغه ستاسې کوم پیغام یا د بلاک کارډو مشکلات چې دي، دا موږ نه یوازې موږ بلکې په پاکستان کې چې څومره د افغان کډوالو استازي دي، که په هره صوبه په هره ضلع کې دي، که د UNHCR چارواکي دي، که د افغان کمیشنریټ چارواکي دي، که د افغان کونسلګرۍ چارواکي دي، دا خبرې ورسره مطرح شوي دي. یعنې دا زه خپل په اړوند که دا ووایم چې موږ په دا اوس کې په 2024 کال کې د پاکستان کوم د سفران وزیر ښاغلی امیر مقام صاحب او چیف کمیشنر ښاغلی عباس خان صاحب او د بلوچستان کمیشنر ښاغلی ارباب طالب المولا صاحب دا راغلي وو، موږ دا خبرې و دوی ته کښېښودلې چې دغه زموږ د افغان کډوالو کوم ریجکټ شوي کارډونه چې دي یا بلاک کارډونه دي دا باید خلاص شي. خو یوه خبره زه تاسې ته کوم، دغه اکثره افغانان چې نه دي خبر په دغه باندې پوه شئ. موږ د بلوچستان د کمیشنر ارباب طالب المولا صاحب سره په میټینګ کې ناست وو په کمیشنریټ کوټه کې. هغه وویله چې دغه کارډونه چې کوم بلاک شوي دي د دې امکان ډېر کم دی چې دا کارډونه به خلاصېږي. خو بیا هم زموږ ورته غوښتنه دا ده چې زموږ د دغو افغان کډوالو کارډونه باید کوم چې بلاک شوي دي، نه یوازې د ده کارډ بلاک دی بلکې د ده کورنۍ کارډونه هم ورسره بلاک دي. که فرضاً د ده 2 یا 3 بچیان د ده پر د کارډو شاته لیکل شوي هغه هم دغسې پاته دي. نو زموږ هر وخت کې دا غوښتنه کړې مو هم د دغه ویډیو د لارې څخه د چیف کمیشنر، سفران وزارت او دارنګه د UNHCR مرکزي دفتر او صوبایي کوم دفترونه چې دي او زموږ د سفارت او د کونسلګریو څخه د ټولو څه مو غوښتنه دا ده چې زموږ د دغو افغان کډوالو کوم کارډونه چې بلاک دي د دغو په خلاصون کې او دغو ته د یو حل لار د رایستلو دپاره د دوی مرسته غواړو چې تر څو زموږ دغه افغان کډوال د دغه مشکلاتو څخه خلاص شي. یوه خبره بله کوم، زموږ زیاتره داسې افغانان شته چې کور والا یې شناخته کارت لري او خاوند یې پیوار کارت لري. اکثره ماته ټلیفون راکوي چې موږ دا یا هې ته وړو یا دې ته وړو، دا څنګه کېږي؟ یا ECC کارت لري یا پیوار کارت لري. وروره دا هېڅ امکان نه لري. خپل کوم کارډونه چې پر کوم حالت باندې لري پر هغه حالت باندې پرېږدئ. که د یو دا اوس چې دا کوم شمېرنه ما وښوله چې 85,000 کارډونه په 2021 کې زموږ د افغان کډوالو د ریجکټ یا بلاک شوي دي، نو خپل د په هغه فهرست یا هغه لیست کې مه راولئ، بس دغه کارډونه چې پر کوم حال دي پر دغه حال باندې پرېږدئ. نو بیا هم موږ د حکومت پاکستان، UNHCR او خپل د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د دغو افغان کډوالو د کارډونو د بلاک د خلاصولو دپاره تاسې زموږ د افغان کډوالو غږ واورئ او دغو ته د حل لار پیدا کړئ. مننه.